وګوره ورته که د دوی په بدن کې تا ته داسې یو نقص ښکاري چې هغه خلاف سنت دی بس ورته ووایه او بیا ځان ته هم په شیشه کې وګوره او تا پکې لا پګړۍ راغوستې ده او د خره او د سپي د سر د پاسه دې ایښې ده مونږ خو چغې وو دا پګړۍ د مولانا فضل الرحمن نه ده دا پګړۍ د محمد رسول الله ده د دې نسبت ډېر اوچت دی د دې پګړۍ بې حرمتي مه کوه د رب د صبر انتها به ختم شي او تبه او برباد بشي په سوچ او ګمان کې به دې نه وي ژوند به دې برباد شي زندگی به دې برباده شي نو مولانا صاحب ترجمه کوله دوه کسان ورته ناست کلي کې واده و د ګانو بجانو پروګرام دی صاحبه څومره د افسوس خبره ده حیا راځي زړه کې مې درد پیدا شي چې دلته په دې منبر باندې زه دا خبره وکړم کورسو کې کټونو کې ځای نشته دی مولانا صاحب قرآن بیانوي دوه کسان ناست دي اول ته د بې حیایي اعلانیه بغاوت دی ګناه شروع ده لګیا ده دا ځمکه الله ته سوال کوي الله مال لږ غوندې اجازت راکړه چې دوی ځان ته راکاږم د دوی د دې بې حیایۍ نه خو ما ته ډېر تکلیف دی که نه هلته په کټونو کې ځای نشته په کرسو کې ځای نشته په ځمکه ورته خلک ناست ښځې ورته د کوټو په سرونو راښکاره شوي دي په کومه معاشره کې چې په قرآن ګردونه پراته په کومه معاشره کې چې خلک علماو ته کنځل کوي په کومه معاشره کې چې د وړې ماشومې عزت لوټ کېږي او بیا یې مړه کړي او بیا خلک د ظالم مرسته کوي او د مظلوم پورې خنداګانې کوي په کومه معاشره کې چې د سود نظام شروع دی په کومه معاشره کې چې یو مشر د عیاشۍ او فحاشۍ په خوب وده دی د ګناهونو په دلدل کې ډوب دی څنګه به د رحم فیصلې راځي او زه خو چغې وایم ته څه شي له مشر شوی چې ته عمر بن عبدالعزیز نه پېژنې ته چا مشر کړی چې د فاروق اعظم امیر المؤمنین نه پېژنې عدل نه پېژنې د بل د اوښکو احساس نه پېژنې د بل دردونه نه پېژنې او دا دنیا چا پوره کړې ده او دا پوره کېږي دې پسې چې څومره منډې وې دا به درنه منډې وي دې پسې چې څومره منډې وې دا به درنه منډې وي لاره باندې یو ګاډی روان و ټرک روان ټرک کې د غنمو بوجۍ یو بوجۍ دې پرېوته وشلېده غنم په دې ځمکه خواره وار مرغۍ راله دانې تې اوچتې کړې کارغه راغی دانې تې اوچتې کړې کونتره راغله دانې تې اوچتې کړې که نه په دې دوران کې یو انسان راغی یو سړی راغی چې هغه داسې وکتل چې دا خو د غنمو بورۍ پرته ده او دا مرغۍ کې دانې اوچتۍ لګیا دي که نه نو هغه راغی او هغه مرغۍ تې وشړلې او صاحبه څادر یې ورته خور کو ټولې دانې پکې واچولې او په شا یې کړې و روان ذهن ته دې څه راځي مرغۍ صرف د خپل ضرورت مطابق وخوړله او دا یې سوچ دی چې سبا بیا الله شته نو دویمه دانه یې ځان څه په پنجو کې ونه نیوله الانسان حریص د ده حرص دومره انتها ته رسېدلی دی دومره انتها ته چې مشین دې جوړ دی صاحبه مونځ نه نه دی خبر تکبیر اولا نه نه دی خبر دا تبلیغ والا ورته مینتونه کوي که نه یاره حاجي صاحب وایي من سره یو درې ورځو له لاړ شه یاره سرجي مونږ سره یو درې ورځو له لاړ شه یاره مشره مونږ سره یو درې ورځو له لاړ شه یاره ملګريه وروره مونږ سره یو درې ورځو له لاړ شه
الله بدل ډیر اجر راکړي. اکسرا به دې وشي، اکسرا پته به ولګي چې زما په کوم ځای کې مسله ده، پته به ولګي چې منځ کې څومره غلطیانې دي، پته به ولګي چې اودس کې څومره غلطیانې دي، پته به ولګي چې د قرآن په تلاوت کې څومره غلطیانې دي. راځه مړه یو 3 ورځې مونږ سره لاړ شه، یو 3 ورځو له سره لاړ شه. دی ورته دومره مصروفیات بیان کی تبه که د دې نیمې دنیا نظام هم دی چلی. هغه تبلیغ والا ورته وایي ورور جانا چې ته مړ شې بیا به دا کارونه څوک. الموت یاتی بغتتن، چې کله د ملک الموت مخې ته ولاړ یو بیا به دا کارونه څوک. د یو امیر صاحب و که نه دغه تکیه کلام وی مړه د دنیا نور لسته وی دا چا نه د شل کړې هېڅ پته نه لګي، لاړ شه د الله په لار. نو دې ځوانۍ دومره په غرور کې اچولی و که نه، هغه امیر صاحب ته ویل وی امیر صاحب وی زه شل کومه ښه زه مړه وی خپل کار کوه، ته ګوره که نه چې زه څنګه شل کومه. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا، جوانی نے پھر آ کے مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تب مڑی ہو ستا ٹک ٹاکی بخلق گوری، تب مڑی ہو ستا فحاشیو اور یعنی بخلق گوری مکوا. پوچھاڑ خبل اللہ تا دب ورطویل زی شلقوم دا اللہ شان گور کنا دا یو کارگزاری را غلیبا دا اللہ شان گور چر دا بارمر کی کار کهو غوٹ بیلڈنگ تا خطلے ہو 19 نمبر چتنا لاندے را لڑا شو مڑ شو او چی پا کم ورز مڑو 19 تاریخ پا کم جاز کے بیادر تا کی کلی تراوڑو گا نا وی اگا جاز 19 نمبر فلائٹ کم سیٹ باندے تابوت پروت ہوگا نا وی 19 نمبر دے جنازی سکونے چی تیار جو نور لس سکونا ہو وی پکم مخوارا کے چی خخ ہوگا نا اتل لس مڑی پکی خخشوی و نور لسمی پکی عمدے خخ کلو نفس ذائقت الموت. زمین کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک و حضور و خداوند کیا کیا، دکھائے گا تو روزتا چند کیا کیا، اجل نے بچاڑے تنو مند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے ختم. ٹیم ختم شو گا نا سمرہ ٹیم دے گا خواہ مطلب ما سره 3 سره صحیح ده یو 2 3 خبرې وکړه صحیح ده یو 15 منټه ووایم ډېر نه صحیح ده ما ته وګورئ زه خو چې دلته کښېنم په ځان نه پوهېږم زه دې ملګرو ته مې ما ته وایې صحیح ده که نه دوی له م خوند ورکړی نو غږ نه کوي ټیم د مانځم دی که نه د دې خبرو خلاصو نچوړ دا دی که نه موږ په دستربندو کې اکثر دا بیانونه ماشومان دي او علما دي او دوی خواري کړې ده او دې ماشومانو محنت کړی دی که نه یو ټیم کې جګړه وه چا وې دواد وایې او چا وې زواد وایې که خیال هم کړی که نه نو جومات کې جګړه شوه نو مولانا صاحب یې هلکه چې چا دواد ویلی نو دې طرف ته شو چا زواد ویلی دې طرف ته شو جګړه وه نو هغه څه پکې بیخي په دې منځ کې ناستو نه دې طرف ته شو نه دې ته شو نو مولي صاحب ورته ویل تاسو څه شی ویلی دی وایي موږ نه دواد ویلی دی او نه زواد ویلی دی نو وایي تاسو څه شی ویلي وایي موږ د سره تراویح نه دي کړي وایي خبره خبرې موږ علماو ته او طلباو ته کوو تاسو پکې په منځ کې همداسې چانس ووهئ همداسې وځئ نو که ستاسو دا سوچي چې یاره موږ بری که نه نو بری کېدله نشته ښه دا نشي ویلی چې قاري صاحب مدرسې ته زه کرانه لمه چې په خېټه مې دړو نو بانا
نشي کولای. دا دین او اسلام په شریکه دی او په شریکه به په عمل کوو کنه ان شاء الله. ستاسو ان شاء الله خو ما ونه دید. د ټولو نه اول نن د شپې راوچت شئ، وجاړئ خپل الله ته یو خبره. دویمه خبره، ستاسو په دې جومات کې مولانا صاحب دی، قاري صاحب دی او د تبلیغ والا یو خبره کوي، وایي په مقام باندې کار کول وایي دا ضروري دي. نو مقام باندې کار مطلب دا چې ته په کوم کلي علاقه کې اوسېږې که نه، اول ته ته د تبلیغ کار وکړې. تا دا کوړي په مدرسه کې سبق وویلو، تا په دارالعلوم شیرګړ کې سبق وویلو، تا په کراچۍ کې بنوري ټاون کې سبق وویلو که نه، او بیا ته خپل کلي ته راغلې او د کلي په جومات کې امام شوې یا د کلي په جومات کې دې ځان ته یو مدرسه کولا وکړه او په دغه مدرسه کې ته د خپل کلي علاقې فکر کې، درس کې، خلکو ته قرآن ښې، د ماشومانو فکر کې صاحبه، هلته جنازو لځي، هلته بیانات کې، مدرسه کې د طلباو ذهن سازي کې، د دې نوجوانانو ذهن سازي کې، مشرانو له دې کلاس مقرر کړی، زنانو ته د لوډ سپیکر په ذریعه باندې ته قرآن ښې، تفسیر ورته ښې، هغوی ته د هغوی د زندګۍ مقصد بیانې که نه، دې ته په مقام باندې کار وایي. ښه دې کې ډېر زیات لوی اجر او ثواب دی. څنګه چې مولوي صاحب په مقام باندې کار کوي، نو تاسو به په مقام باندې کار کوئ او که نه. دې مولوي صاحبانو ته دا دین مه ورپشا کوئ. صحیح ده که نه؟ زه تپوس کوم دا غریبانان ماته وایي د مولوي صاحب ساري په مونځ کې وایي 3 نمازیان دي، داسې ده که نه؟ اوده دي ټول د غفلت په خوب ودري او بیا راشي مشر غمجن پریشانه، مولوي صاحب لاس مې تنګ دی، بچی خفا، ښځه خفا، کور کې پریشانۍ، دومره ټینشن والا ماحول دی. مولانا صاحب بالکل خودکشي ته جوړ شوی. ما څه وکړم؟ ما ورته ویې ما ویې د ساري مونځ ته اوچتېږي او که نه، کور کې څوک د سوره یاسین تلاوت کوي، په سار کې سوره واقعي تلاوت کوي. ما ته ویې یاد مې نشي چې د ساري مونځ ته اوچت شوی. مړه د کور د کوټې په هر یو ګوټ کې چې زنانه سره موبایل دی، بچی سره موبایل دی، لور سره موبایل دی او ټوله شپه په خپلو موبایلونو کې مصروفه دي که نه، چېرته نه به د رحم فیصلې راځي. او په کم کور کې چې د تعلیم ماحول نشته، په کم کور کې چې خپلو بچو ته د صحابو د بهادرۍ واقعات نه بیانېږي، د صحابو زهد نه بیانېږي، کمې خور او لور ته چې د بیبي فاطمې حیا، عفت او پاکدامني نه بیانېږي. او د کم کور نه چې یو خور او لور سار ووتله او د پردي دوکاندار مخې ته کولاو سردور سر ناسته ده، څنګه د رحم فیصلې راځي؟ خلکو به زما تعارف کو. پښتون په خپل کور کې یو ورځ په دې دونلیز ټوپک باندې ریډو ویشته، نو چا ورته ویل دا دې ولې وویشته؟ مخکینی پښتون، اوسنی نه، اوسنی نه، مخکینی پښتون وایي دا دې ولې ویشته؟ وایي دې کې پردی سړی خبرې کوي، وایي زما زنانو د پردي سړي اواز واورېده. ستا غیرت دومره انتها ته رسېدلی و چې چا به د اسلام تعارف کو، ستا نامه به یې اخیستله، چا به د حیا تعارف کو، ستا د ښځې، ستا د لور، ستا د مور د هغې حیادارې زنانه د غورغې مثال به یې ورکوو. کله نه چې هغې ماسک پوزې ته واچو، ټول مخې په نظر راځي. کله نه چې هغه په کالجونو کې او یونیورسټو کې د هلکانو سره په یو بینچ باندې کېناستله، کله نه چې د پېغلې جینۍ استاد سړی دی، کله نه چې موږ د بازارونو لارې اختیار کړې، کله نه چې زموږ په ودونو کې د بې
حیاي فحاشي د ګالو بجالو هغه د انډیا ګانې هغه فحاشي هغه د پردۍ خوړو لور د بدن اندامونو د هغې تذکرې کېږي او زمونږ زنانه مور لور خور هغه بې حیايي اوري موږ ورله غټ موبایل په لاس کې ورکړه موږ ورله د حیات ژوند نه دی ورکړی څنګه به د رحم فیصلې راځي او موږ ورته د غزا او د فلسطین خبرې کوو او موږ ورته د ننګ او غیرت او موږ ورته د محمد بن قاسم خبرې کوو په سکاوه کې ناست دی ګیره کې ډیزاین جوړوي لګیا دی د پیغمبر په زړه باندې چاړې راکاږي لګیا دی او زه ورته وایم د محمد بن قاسم ولوله زده کړه راجا دایر د مسلمانې زنانه صدر ته لاس واچو هغې یو خط ولیکه وایي نشته داسې مرد مجاهد چې زما د عزت پوښتنه وکړي محمد بن قاسم د 18 کالو نوجوان او حجاج خپل وراره تیار کړه محمد بن قاسم په دې سند باندې راغی چغې به والې بهن میں آ رہا ہو خورې زه در روان یم ملګرو به ورته وایي موږ خو لا رسېدلي هم نه یو ته چغې وایې محمد بن قاسم به ورته په ژړا شو وایي زما خور ما ته اواز کوي زما د خور د عزت صادر ته خطره ده हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील हम वो नहीं जिसे के जमाना बना गया چا دومره بزدل کړي کومه شپه چې په کور ده په کور نه ده چې دا ټوله دنیا را جمع شي درله نشي په کور کولی دا لور کور کې کېنوه لور پیدا کېدل جرم نه ده دې لور ته د بیبي فاطمې د حیا صادر په سرول کمال دی څه شی دی کمال دی بس سره وخت ختم شو زړه مې غواړي چې ډېر څه درته ووایم الله درله ښکلي علما درکړي دې علماو سره خپل بچي کېنوئ لاسونه اوچت کړئ وعده وکړئ خپل بچي به دوی سره کېنو که نه انشاءالله ما ته وګورئ د زړه د درد مې درته وایم زما اوله ورځ د منشیاتو په یو هسپتال کې بیان زه به ستاسو د مولانا صاحب ته هغه ویډیو ولېږم ښه او دا مولانا صاحب ویډیو تاسو ته وښیي هغه غافله پلار ته به وښیي ښه د 11 کالو یو ماشوم یې راوستو د 11 کالو ډېر کم عمر دی که نه نشو کې اخته ګولۍ خوري لګیا دی فحاشۍ کې اخته د 11 کالو په عمر کې هغه آیس کې لګیا دی یو زنانه خپل بچی راوستو د 11 کالو په زنځیرونو کې تړلی و باندې به نه خفه کېږئ زه تاسو ته صرف د دې خپلې معاشرې ترجماني په دې وجه کومه چې غافله پلار د خپل بچي په تربیت کې غفلت ونه کړي راولي او دې مولوي صاحب له په لاس کې ورکړي چې مولانا صاحب دنه راله د وخت جنید بغدادي جوړ کړه ما نه به زما الله د ده باره کې تپوس کوي تاسو ایمانزه ته هم نه پاسوئ وایي خوب یې خرابېږي نو مدرسې له به یې څه ولېږي دا مینه نه ده دا ته د ده دشمن یې ویلېږه مدرسې له مونځ ته یې اوچت کړه ده ته د ننګ او غیرت زندګي وښایه مور ماشوم بچی د 11 کالو نوجوان زنځیرونو کې تړلی راوستو زه په هغه هسپتال کې ناست وم په هغه دفتر کې زما هلته بیان ما ته هغه زنانه وایي که نه وی مولانا صاحب یو درد در سره خپل شریکومه دا خبره هغه غافله والدینو ته ورسوه زه خو د هغې هغه دردونو له د الفاظو شکل نشم ورکولی خو صرف دومره واورئ په زنځیرونو کې یې تړلی و ما ته مولانا صاحب زما نه پیدا دی ډېرې خوارۍ مې ورسره کړي دي ډېر امیدونه مې دي ده نه مولانا صاحب غلط ماحول غلط سوسائٹی غلط مجلسونه نشو کې اخته هغه نشې کوي چې تاسو ته ویلی نشم که نه دماغ یې بلکل ختم شوی دی مولانا صاحب
وای دا زنځیرونه چې مې پکې اچولي که نه زړه مې پې خوږېږي خو تا ته پته ده مولانا صاحب د څه چل کړی دی ما وی مورې څه چل کړی دی مشره ښځه وه که نه ما ته مولانا صاحب وی اوده ومه د شپې وی دی د شپې په 2 بجې کور ته راغی نشه کې و په ځان نه پوهېدو که نه وی مولانا صاحب زما بچی دی ما نه پیدا دی بېګا د شپې زما عزت ته لاس واچو بګوایو موږ لې راکړي دا عالم کفر زمن بچې بربادول غواړي د دې ټیک ټاکو او د دې ډرامو فلمونو په نحوست کې زما بچي د محمد بن قاسم نشي ښودلی دغه جذبه ورته نشي ښودلی زما خور او لور ته د بیبي فاطمې حیا نشي ښودلی وګوره زمن د حیادارو زنانو د سرونو نه څادرونه راښکل او زه خفه کېږم زه دلته کښېنم ما سره الفاظ ختم شي چې خدایا وخت را سره لږ دی او کار ډېر دی هېڅ پته نه لګي هېڅ پته نه لګي کومه ګولۍ ما دپاره تیاره شوې ده ما ته پته نه لګي خو دا هغه حقیقت دی زه به یم یا به نه یمه یاد ساتئ که موږ د دې خپلو بچو تربیت شروع نه کړه دا به برباد شي دا به برباد شي دا به برباد شي دا به برباد شي او داسې برباد به شي که نه چې د دوی واپسي به بیا ناممکن وي لښته په شنه کې تاویږي چې وچه شي او بیا تاوی که نه ماتېږي اوس یې تربیت وکړئ تربیت به کوو که نه انشاءالله دا علما کرام په دې تربیت کې تاسو سره ملګري دي ما ته پته ده تاسو سره ملګري دي تاسو به خپل بچي دوی له راولئ او که نه دا ووایئ راولئ به که نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين